پر کتار کتار سفتړونکو پرښتو باندې قسم، بیا په هغو باندې قسم چې اخطار ورکوونکي شړونکي دي، بیا په هغو باندې قسم چې د نصیحت د کلام اورونکي دي. ستاسې حقیقي معبود صرف یکی یو دی، هغه ذات چې د ځمکې او آسمانونو او د ټولو هغو شیانو څښتن دی چې په ځمکه او آسمان کې دي او د ټولو ختیځونو څښتن. موږ د دنیا آسمان د ستورو په ښایست سره سینګار کړی دی او له هر سرغړونکي شیطان څخه مو خوندي ساتلی دی. دغه شیطانان د پاسنۍ نړۍ خبرې نشي اورېدلی، له هرې خوا ویشتل کیږي، شړل کیږي او د هغو لپاره پرله پسې عذاب دی. بیا هم که له هغو نه کوم یو څه وتښتوي نو یوه تیزه سوځونکې لمبه یې تعقیبوي. اوس له دوی نه پوښتنه وکړه، د دوی پیدایښت ډېر ګران دی که د هغو شیانو چې موږ پیدا کړي دي؟ دوی خو موږ له سریښناکې خټې څخه پیدا کړي دي. ته د الله د قدرت نښانو ته حیران یې او دوی ورپورې ملنډې وهي. کله چې پند ورکول کیږي نو پند نه اخلي، که کومه نښانه وویني نو مسخرې او خنداوې ورپورې کوي او وایي دا خو ښکاره کوډې دي. ښه نو چیرته داسې کیدای شي چې کله موږ مړه شوي اوسو او خاورې شو او د هډوکو مجموعه شو، په هغه وخت کې موږ بیا ژوندي راپاڅول شو؟ او آیا زموږ د تیرو وختونو پلرونه نیکونه به هم راپاڅول شي؟ دوی ته ووایه هو، او تاسې د خدای په وړاندې بېوسې یئ. فقط یو ټکان به وي او په ناڅاپي ډول به دوی په خپلو سترګو د هغه هر څه چې دوی ته خبر ورکول کیږي لیدونکي وي. په هغه وخت کې به دوی وایي هی زموږ بد شامې ته، دا خو د جزا ورځ ده، دا د همغې ورځې فیصله ده چې تاسې دروغ ګڼله. امر به وشي رایسار کړئ ټول ظالمان او د دوی ملګري او هغه معبودان چې دوی د هغو بندګي کوله، بیا به دغو ټولو ته د دوزخ لاره وښیي او لږ دوی معطل کړئ. له دوی نه څه پوښتنه کیږي؟ په تاسې څه وشول او ولې یو د بل مرسته نه کوئ؟ او نن خو دوی په خپله خپل ځانونه یو بل ته سپاري.